زه خانجه هم لګیایو پیسې لیم روانې کړي دي له دې خوا به که خدای کول موږ هم وربرابروو ټیک الله بس سمه ده څو کسان یې مړه کړل 4 کسان 4 نو څه شي دي سمه ده زه درځم بس دا د امان الله جان سره ناست یم دا یې پروګرام دی برنا کې تکلیف راکړی دی نو د دوی سره یو سم سلا مشوره درځم بس ټیک دی ټکان دی جاري پروا نه لري خیر دی دا زموږ د روز و شب دستور دی طریقه کار دی او 2-3 نور کې مړه شي هېڅ خبره خدا دغه دی اوس نو ته وګوره باندې جانه د پښتانه کور دی ورور خامخا دا شخړې پکې پېښېږي بیا به ورسو بیا زه فیصله ورکوم پر کمبل یې ورناست یا ته خو هم پرون ده ویله وای اوباما او د بوش څه بنده سره راغلي و په کیسه کې که نه هغه یې خانجې سالس کړي دي امان الله جان دی کسر غریب ورتلای نیسي هغه یې زموږ خانجې ته ټلیفون څو وار راکړی دي بیا ما ورته وویلې چې په یوه شرط مور درځو چې فیصله به پر خانجې لیکئ یا ستا چې خو هغه فیصله وه خانجې چې سایکلان په پیمنټ ورکړي و بوش ته هغه زه فیصله نه ښیم دلته د دوی خپله یو بنده سره راغلی و که نه بارکو د هغه څو ګوړه چې ورکړې وه بارکو بوش و یا بارکه یې ورته وایه او بارکیو د بوشي دا پر دا خبره باندې بنده سره راغلی وه چې دوی سره ناست و هغه غریب زکام و ښه بوش درشه بوش درشه هغه چې دا پرشکه براندي د پرش دپاره چې دغه دی ورته او ماته د بیزو چمو کوي زما رنګ دا رنګه دی پر دا باندې وروره سکان یې ورته بند کړل داسې زه ورته ناست وم ورته خندل بیا مې فیصله ور وکړله ښه فیصله یا ته هم ماشاءالله ډېر ښې مږه دې څو پر کښېښول بوش څو مږه پلانه لاړ شو په افریقا کې چا مږه خوړل یار پلانه لاړ شو ورور دوی 10 پلانه لاړ شو دوی 10 لږ نشي راکمېدی امان الله جان غریب دی او سړی دی په حساب نه پوهېږي 2 دانې تر مخ ورته دورې کړې دورې کړ دا غریب په سترګو نه وي چشمه یې پر بابا موږ خو ښه خلک یو موږ وایو الله دې د بوش در بارک اوباما تر مابین هم د سړی اوبه توکي